کرو بند کرو ہمارے بچوں کو پڑھنے دو پڑھنے دو ہمارے بچوں کو پڑھنے دو پڑھنے دو فری پروموشن نامنظور نامنظور فری پروموشن نامنظور نامنظور پچهار د منګیالي دا دوه کاره یا به وکړي که کرئ یا به کامران شي عاقبت په خدای ظفر که د بازانو تار په تار به اواره واړه زاغان شي یہ ایک ایسا طبقہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو علم دنیا میں پھیلاتا ہے آج یہ طبقہ مایوس کیوں ہے یہاں سے ہم بات کرتے ہیں ایک شعر مجھے یاد آیا اس پہ وہ جو آئے تھے بڑے منصب و جاگیر کے ساتھ وہ جو آئے تھے بڑے منصب و جاگیر کے ساتھ کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ اب کے سورج کے نکلنے میں ذرا دیر لگی ورنہ میں گھر سے نکلتا میری تاخیر کے ساتھ یہ اساتذہ کرام یہ آسانی سے نہیں نکلتے ایجوکیشن ہمارا مقصد ایجوکیشن ہمارا مشن ہے صرف یہ آج ہمیں لا کے اس مصیبت میں جتنا ہم نے ساتھ دیا ہے لیکن سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے آج ذہن میں رکھیں کہ وہ جلدی ہم دوسرا کال دیں گے اور دوسرے کال بہت بڑے پیمانے پر ہوگا اور اس میں اب تو ہم بالکل پرامن ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ گارنٹی بھی نہیں دیں گے ہم پشاور میں بھی کر سکتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے گورنر ہاؤس کے سامنے اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں ہم مٹا میں بھی کر سکتے ہیں اس کو پھر وہ مرچی لگے گی جب ہم مٹے میں احتجاج کریں گے تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی وہ یہ فیصلہ کر لے ہم پرامن لوگ ہیں بیسیکلی وی آر ٹیچرز ہم کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے خفقیږم په دې خبره چې ستاسو دا افسرده چهرې او ستاسو را خفګان ینم او بل طرف ته هغه ایلیټ کلاس سیاستدانان هغه خلک چې هغې ښه روپیالي او بیا الټه موږ ته دا خبره هم مافیا او په دې الفاظو یادوي او بچې هم راولي او ما ته سبق ته کښېنوي او هغې ته نن دا احساس هم نشته چې د دې پینډیمک سچویشن کې 4 میاشتې چې دا ادارې بندې دي چې دا خلک به څه کوي نو په دې خبره باندې ما ته افسوس دی چې یو طرف ته هغه ایلیټ کلاس خلک بل طرف ته په پاکستان کې لکه پرایویټ سکول چې په هغې کې د 30 لاک پوشه ملازمین او د 2 کروڑ 50 لاک نه زیات ماشومان سبق وایي چې دا خلک چې دی دا له حکومت سره د تعلیم او د روزګار په مد کې 65% مدد کوي 65% یعنی او تعلیم موږ د خلکو ورکوي